عمر فاروق صاحب فرمای رسول الله صلی الله علیه وسلم به ویل چې بعض د بندگانو څخه داسې خاص بندگان دي الله پاک ته، نه به انبیا وي او نه به شهیدان وي، بلکې انبیا او شهدا به دې ځای ته غبطه کوي چې دوی به پر داسې ځای باندې دا کسانان راجمع وي. دا به څوک وي؟ یو صحابي وایي پوښتنه ځینې وکړل چې دا څوک دي یا رسول الله؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا هغه کسانان دي چې د یو د بل محبت سره کوي پر روح الله باندې، یعنی خالص د الله په خاطر محبت سره کوي، قرابت نسته و د قرابت په خاطر باندې می محبت نسته، یا تم د الله ذکر ډیر کې زیم کوم، تم د یو ولی الله صحبت کې زیم کوم، تم د یو نیک عالم مجلس کې زیم کوم، په دې خاطر باندې راته ګران او په دې خاطر در سره محبت لرم. دا کسانان نو هغه کسانان دي چې نه انبیا دي نه شهیدان دي، خو الله پاک دومره نورانیت ورکړی دی، دومره فضیلت جزئیه یې ورکړی دی چې د انبیا او شهیدان د دې حالاتو ته غبطه کوي او د محبت ته غبطه کوي. او الله رب الجلال داسې یو عظیم مکان ورکړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وروسته فرمایي زما دې د الله په ذات قسم وي ای دوی به پر منډه دوی مخانو کې به نور وي او دوی به پر ځای باندې د نور ناست وي، او چې کله خلکو ته بیره راشي دوی به بیریږي نه، چې کله خلک غمجنان کېږي دوی به غمجنان کېږي نه. او بیا په وروسته بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا آیات شریف ووایه چې الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اولیاء دوستان د الله پاک چې دوی ته غمګیني نسته او دوی ته بیره نسته او په ورځ د قیامت دا ډله کامیابه ده. نو مسله دا ده چې حضرت عمر فاروق صاحب دا روایت را نقل کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل څه بندگان رب العالمین ته خاص بندگان دي چې هغه خپل محبت پر روح الله باندې سره کوي، د الله په خاطر سره کوي، او هغه خپل ټول کار پر الله در الله پر طرف سره بنا کړی وي، او هغه خپل ځان د الله پاک د اوامرو مصداق جوړ کړی وي، او الله هغه خلکو اجتناب کړی د الله پاک د نواهیو څخه. وای رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې نه به نبیان او نه به شهیدان وي، بلکې انبیا او شهیدان به د دوی د حالات او نورانیت ته غبطه کوي. دا یو فضیلت جزئی ده چې الله پاک ورکړی دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې زما دې د الله په ذات قسم وي د دوی په منبرونو د نور وي، په دوی په مخانو کې به نور ښکاره کېږي، هر ځای ته چې د دوی وګورې دا به درته ښکاره کېږي چې دا هغه کسانان دي چې د الله په خاطر یو د بله محبت سره د الله په خاطر یو د بله ناسته وه. نو د برادرانو محبت خود به خوده، د اولیاو محبت خود به خوده، دا عظیمې فایدې لري. ته د یو کس سره محبت کوه د الله په خاطر، ته د خپل برادر سره محبت کوه د الله په خاطر باندې، د یو ذاکر او صوفي سره محبت کوه د الله په خاطر باندې. دا محبت هغه محبت دی چې ستا پر ولایت دلالت کوي، دا محبت هغه محبت دی چې تا هڅوي د الله پاک دوستۍ ته، ولې ستا او د ده په مابین کې بل قرابت نشته. تاسو ته خو دا ښه معلومیږي، په خانقاهو کې دا ښه معلومیږي. خانقاهو ته چې ورسې د مختلفو قومو خلک، د مختلفو ځایو خلک، د مختلفو طبیعتو خلک په دې دربار او خانقاه کې راجمع وي، او داسې محبت هم سره لري، په ښه مینه او اخلاص باندې روغبړ، په ښه مینه او اخلاص باندې تګ او راتګ دا سره کوي. په دې کې حکمت څه دی؟ حکمت پکې دا دی چې دا دلالت پر دې کوي چې د خدای د دوستانو مینه لري، او دا ستا د خدای د دوستۍ مینه ده چې د خدای په خاطر د چا سره محبت کوي. د قرابت په خاطر خو به خود محبت ورسره کوي، او د وسیله رحمی په خاطر خو خود محبت ورسره کوي. محبت دی هغه وخت کمالدار محبت دی، او د الله پاک د دوستی اراده هغه وخت درته کړې ده که ستا محبت د الله په خاطر دی یو چا سره سو، او ستا بغض د الله په خاطر دی یو چا سره سو. نو الله رب الجلال دی مو محبین وګرځي د الله رب الجلال. الله پاک دی موږ هغه کسانان جوړ کړي چې زموږ ورکړه راکړه ناسته ولاړه خوب خوراک مو ټول د الله په خاطر او د الله خواته د توجه په وخت کې وسی، او مرګ مو په داسې وخت کې وسی چې الله رب الجلال را څخه راضي وي، او په ورځ د قیامت هم په سپین مخ د حشرګاه پر میدان راپورته سو. خدا خبره یاد وساتئ، دلته موږ تاسو ته راځي چې د الله په خاطر به محبت سره کوئ، او د الله په خاطر به مینه سره کوئ، او د الله په خاطر به پر یو ځای سره راټولیږئ، تفرق به نه کوئ، د الله په خاطر به د یو د بل د زړه دوستي کوئ. ستا په زړه کې باید محبت د بل چا پروت وي، د هغه چا محبت ستا په زړه کې باید پروت وي چې په هغه د هغه په زړه کې بیا د الله محبت پروت وي.
خو نن چې یو سړی یو کار ما ډېر ژړی، هغه څه کار دی؟ هغه دا کار دی دا بخالت په طریقو کې دا سړی ډېر زهیر کی او دا سړی ډېر وزوروي او دا سړی ډېر دیغان کی. ولی یپله تمامه دنیا د تصوف په مخالفت کې روانه ده. تقریبا تمامه دنیا کوشش د دې کوي چې څنګه به د تصوف څخه خلک رالیري کی، که انسي شیطانان دي او که خپل شیطانان دي، هغه دا کوشش کوي چې خلک د تصوف لري کی. ولی تصوف کې خو اخلاص دی. تصوف دا نه معنی چې ولی الله سره بیعت، نه. تصوف د خپل ځان تزکیه کول، د خپل ځان تصفیه کول، او چې څه دې په خوله وویل د خولې او د زړه لار به یوه چې په خوله سره کم ګډ وي هغه به په زړه کې هم وي. نو ټول کوشش دا کوي چې انسان څخه داسې انسان جوړ کړي چې په خوله یو رقم وایي او په زړه بل رقم وایي. یو خو تمامه دنیا دا کوشش کوي، خو دا تمامه دنیا یو طرف ته ده، خو بل طرف ته خلک دا سړی وژړي چې یو سړی که په قادریه شریفه کې و، مبارکه طریقه ده د پیرانو پیر صاحب، مبارک منهج دی او د هغه طریقه ده او د هغه لاره ده. کس بیا وایي چې که څوک په بله طریقه کې و دا کامل مرید نه دی، د دې تزکیه نه کیږي، د دې تصفیه نه کیږي، او په دې خوا کې بیا او که څوک په قادریه شریفه کې ودی محبت ورسره لري، که په قادریه شریفه کې نه ودی محبت نه ورسره لري، بلکې هغه تم راوایي راسه د پلانکي پیر مرید څه دا قادري دی او قادري داسې وي او داسې وي داسې وي. منمه قادري حضرات کمالات لري، منمه خو دا کمالات داسې نه چې یوازې قادري حضرات لري، ټول څلور سره طریقې کمالات لري، څلور سره طریقې اولیاء لري، د څلور سره طریقو اولیاء کمالات لري او هغه خپل ځان ته یو خصوصي نسبت د رب العالمین سره لري. خو په طریقت کې بخالت که قادري وي ښه سړی کنې بد سړی، او یا نقشبندي حضرات را ولاړ شي، که نقشبندي وي ما د پیر مرید وي خو ښه سړی کنې بد سړی، که زه زما خانقاه او دربار ته راتلې ښه سړی کنې بد سړی، که دې زما په کول ښه سړی کنې بد سړی، او که دې د نقشبندي شریف منهج تعقیبوئ ښه سړی کنې بد سړی. دا بخالت او سوچ دا وي که په نقشبندي شریفه کې یو خو صحیح ده، کنې تا ته نور قادریه شریفه یا چشتیه شریفه یا سروردیه شریفه ګټه نه کوي. دا بخالت دا عظیمه فتنه ده، خاص په سالکانو او مریدانو کې عظیمه فتنه ده. یا یو سړی په چشتیه شریفه کې وي، وایي که چشتي وي خو ښه یې، که چشتي نه یې بیا بد یې. که ته په چشتیه طریقه کې نه وي، تا د چشتري شریفې اسکار نه کول، نو کمال ته نسې رسېدلی او کامل انسان نسې جوړېدلی. او یا یو سړی سهاروردي وي، سروردیه شریفه طریقه کې وي، یا په شازلیه کې وي، یا په غزالیه کې وي، یا په سعدیه کې وي، په هره طریقه کې چې وي، مقصد مې دا دی بخالت به نه کوي. دا به نه وایي که زما دربار و خانقاه ته رالی ښه سړی کنې بد. دا به په فکر کې به دا نه درکوي چې ستا د پیر غیبت درته کوي او د خپل پیر صفت درته کوي. صحیح ده، د الله رب ذوالجلال د اولیاو صفت کول دا ښه کار وي. چیرې چې د الله رب ذوالجلال د اولیاو صفت کې چې هلته رحمت راووري، مګر د بخالت په ډول نه، په دې ډول باندې نه چې ته راسه زما د پیر مرید څه هغه ځای بیعت پرېږده. هر نه ودان او په هره طریقه کې چې کله بیعت وکړي او دغه طریقې بیعت دې پای ته نه یې رسولی، د هغې طریقې سبقان دې پای ته نه یې رسولی او د هغې طریقې معالجات دې پای ته نه یې رسولی، تر هغه وخته تا ته په بلې طریقې کې داخلېدل جایز نه دي او نم تا کمال ته رسي. دا په ډیرو طریقو کې داخلېدل کمال نه دی، او نم داسې دی چې په قادریه شریفه کې یا په چشتیه شریفه یا په نقشبندیه شریفه کې داخل شوې، دا دې نو کمال ته رسي. نه، کمال ته ستا منهج ته رسي. ته باید خپل منهج داسې جوړ کړې چې تا د کم پیر سره بیعت دی دغه صفتونه په ځان کې راوله. ته چې د کم طریقه کې داخلي د هغې طریقې کتابونه وګوره. آیا د امام رباني صاحب دا عقیده و چې که یو څوک په نقشبندي شریفه کې و مسلمان دی کنې ده نه دی؟ که یو څوک په نقشبندي شریفه کې کمال ته رسېږي کنې نه رسېږي؟ آیا د معین الدین چشتي صاحب دا عقیده وه؟ آیا د شاه نقشبند صاحب دا عقیده وه؟ آیا د پیرانو پیر صاحب مبارک دا عقیده وه؟ نه، دا ټول د وصول لارې دي، دا ټول داسې لارې دي. د مثال په ډول ته غواړې ولایت او ښار ته ځې، ولایت ته څلور لارې تللي چې پر هره لار ځې ولاړ شه، چې هره لار درته وساوه ولاړ شه. یو سړی د نقشبندي شریفې دا صحبتونه نشي کولی، هغه زه په قادري شریفه کې بیعت کوم، په قادري شریفه کې ذکر کوای سم، خو هره ورځ د پیر صحبت ته نسم تللی. بل سړی بیا وایي زه ذکرونه ډېر نسم کولی،
زه په نقشبندي شریف کې داخلېږم چې هغه د خپل پیر سره ملاقات کوم کمال ته مې رسي. بل سړی بیا وایي زه په چشتیا شریف کې داخلېږم. دا معالجات دي، اصول ټول یو دي. اسرائیل شیخ صاحب به ویل منزل د ټولو یو دی خو سفر جدا جدا. منزل د ټولو یو دی چې مقصد مو د رب رضا ده او مقصد مو دا وي چې په سنت طریقې سنبال د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنتیاتو سنگار او د رسول الله صلی الله علیه وسلم عادات د خپل ځان دپاره عادات جوړول. دا مو مقصد دی. هغه که په هره طریقه کې وي، هغه که د هر چا سره وي. تاسو یقین باور وکړئ یو کس که زموږ په طریقه کې هم داخل وي او که په بله طریقه کې ما ته فرق نه راکوي، زما مقصد د دې کس دې ځای ته نه وي چې دا په کومه طریقه کې دی. زما مقصد د دې انسان اخلاص ته وي او د دې انسان منهج ته وي چې وده د انسان پر کومه لار روان دی. دا چې په هر څومره مزینه طریقه کې داخل وي چې ستا په اعمالو کې اصلاح نه وي، ستا په نیت کې اصلاح نه وي او ته خپل د ځان د کابو کولو طاقت نه لري، نو دا خو ته طریقې څه ګټه وکړه؟ انسان چې کمالداره جوړیږي په انسان باندې چې هره طریقه شایسته جوړیږي څه وخت چې په کومه طریقه کې د هغه اولیاو منهج وګوره، د هغه اولیاو طریقې کار وګوره، پر هغه منهج روان سه بیا به کامل انسان ستا ته جوړیږي. زموږ په طریقه کې نه دي، په نورو طریقو کې دي، خو زموږ سره دومره اخلاص لري چې سړی حیران ورته ولاړ شي. یا د هغسې د خدای پرسته خلکو سره اخلاص لري، د جهاد سره مینه لري، جهادي عقیده لري او جهادي سیستم لري. او دا چې هر څومره سل واره زما په طریقه کې داخل وي چې جهادي مینه او جهادي سیستم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د زندګۍ حالات څېړل او د هغه سیرت کتل او د هغه حالاتو ته په کتو او د هغه عادات خپلول نه ولري، دا کس ما ته څه ګټه کوي؟ خالص په طریقه کې کمالات نشته. سید د اولیاء په دعا کې براسي منګر کمالات به ته خپل ځان د کمالاتو کور جوړې، ته به خپل ځان د انقلاب کور جوړې، ته به کوشش کوې چې د هغه ولی الله چې تا بیعت ورسره کړی د هغه نوم نشي درباد، د هغه طریقې کې چې په کومه طریقه کې ته مرید د هغه طریقې نوم نشي در باندې پات. کوشش وکړئ مطلق دا فکر لا مه کوئ چې په څلور طریقو کې فرق شته. هېڅ فرق نشته. هره طریقه چې فضیلت لري بله طریقه هم لري، هره طریقه چې اولیاء لري بله طریقه هم لري. خو کوشش د دې وکړي چې په ځان د کمالاتو کور جوړ کړي، ځان د انقلاب کور جوړ کړي او په ځان کې اصلاح راولي. دا یو د بله بخالت او دا پر یو طرف خاص چلیدل، دا د دې دپاره چې تصوف ته خدمت کوي. دا تصوف ته خدمت نه کیږي، دا د تصوف څخه خلک بیازاره کوي. دا لا نور هم د خلکو اعتراضات پر تصوف راواردوي. هلکه تصوف خو د دې کور دی چې په تصوف کې انسان اصلاح وکړي. دا اصلاح ده چې ته په کومه طریقه کې داخلي هغه منې بله نه منې. دا اصلاح ده چې کوم سړی ستا د پیر موریدو ته محبت ورسره کوې نه کوې. نه، اصلاح دا ده چې کوم چا د رب سره تعلق جوړ سو، چې کوم چا په ځان کې سنت طریقې راویستلي وي، هغه که عالم وي او هغه که مجاهد وي، هغه که صوفي او ذاکر وي، ستا باید ورسره محبت ډېرېږي، ستا باید ورځ په ورځ ورسره مینه ډېرېږي. دې ته به نه ګورې چې دا پلانکي پیر مرید دی. د هر پیر مرید چې دی په هره طریقه کې چې مرید دی چې خدای پرسته و، خدای ته ته راکشولې، ته باید ورته تسلیم سي. ځکه الله رب الجلال وایي اولیاء دوستان د الله پاک هغه څوک دي چې کله ته دوی ووینې الله دې په یاد سي، او چې کله ته د دوی ذکر کوې د پلانکي ولی الله کیسې کوې هلته هم الله تا ته په یاد سي. د دوی په کیسو کې الله درته په یادېږي. ولې؟ د اولیاو ټولې کیسې پر دې بنا دي. د ولی الله کیسې پر دې بنا دي چې ولی الله خپل حالات څېړلي وي. مثلا امام رباني رحمه الله دا خپل حالات څېړلي، هغه زما د رب سره دومره مینه او زما د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره دومره مینه. دا هغه شان دي چې تاسو کمالات ته رسئ. دا مو کمال ته نه رسئ چې ته په یوه طریقه کې داخلي بلې ته بد وایه. دا مو کمال ته نه رسئ چې تاسو په یوه طریقه کې یاست د بلې طریقې منهج ته تګ. نه، کله چې امام رباني صاحب دنیا ته راغی یو شی دا نیستي کوي چې مخکې د خلکو نظریه دا و چې سړی په یوه طریقه کې داخل سي بیا په بلې کې نشي داخلېدلی. نه، امام رباني صاحب چې کله نقشبندیه شریفه پوره کړل بیا په قادریه شریف کې هم بیعت وکړي، په سروردیه شریف کې هم بیعت وکړي، په چشتیه شریف کې هم بیعت وکړي. په ډېرو طریقو کې امام رباني صاحب صحبت کړی دی او بیا یې بیعت ورسره کړی دی. الله رب الجلال دې موږ تاسې داسې جوړ کړي چې د دې خپل تصوف او د دې تزکیې نوم نسي راباندې بد، چې هر څوک چې اخلاص یې درلود زموږ ستاسې ورور دی، چې هر څوک چې زموږ ستاسې ورور چې اخلاص پکې کم وي کوشش به د اخلاص ته زیادت کوي چې اخلاص پکې ډېر کړي. نور د تصوف اصلي منهج او د تصوف د ملا تیر دوه شان دي، یو ذکر الله دی بل اخلاص دی.
په کم کس کې چې ذکر الله ډیر وي هم د تصوف پر منهج روان دی او چې څومره اخلاص پکې ډیریږي هم د تصوف پر منهج روان دی نور چې په هره طریقه کې وي د هر ولی الله سره صحبت کړی وي اولیاء دوستان د الله پاک چې د الله پاک دوستان زما او ستا خو بالکل سر او سترګې دي او دا چې ته د یو ولی الله باندې اعتراضات کوې یا د یو مرید شوق د یو پیره څه ماتوې او ورته وایې چې دا داسې دی او داسې دی او هغه مناهج هغه شرطونه ستا چې کوم اعتراضات هغه په هغه پیر کې نه وي دا خو کبیره ګناه ده دا مه کوه یو ځای علامه ذهبي په الکبایر کې دا راخیستی دی چې کبیره ګناه دا ده چې د الله پاک پر اولیاء اعتراضات د الله پاک پر اولیاء اعتراضات دا د سړي د پاره د پیس د بندیدلو سبب ګرځي نو کوشش وکړئ تاسو خالي خلفام ناستي بل څوک هم په دې کې راکش کوي چې د څلورو طریقو په مابین کې فرق مه کوئ خو خپل طریقې ته وفادار پاته سه چې په کومه طریقه کې داخلي د هغه ټول سبقان د هغه ټول لارې او هغه ټول سبقونه پاخه که خو دا مه وایه چې په پلانکي طریقه کې کمال سته په بلې کې کمال نسته دا ځای د عقیدې دا ځای اصلاح کول پکار دي نو دا ځای کله کله سړی ډېر وځوروي